د کندهار ولایت د شهیدانو او معلولینو چارې ریاست 1550 تنو معلولینو او یتیمانو ته خوراکي توکي توزیع کړل. د مسؤلینو په وینا دا مرستې د یوې خیریه مؤسسې سره په همغږۍ توزیع شوي دي. د کندهار ولایت د شهیدانو او معلولینو چارې ریاست د یو خیریه مؤسسې سره په همغږۍ د یاد ولایت په 1550 تنو مستحقو یتیمانو، کونډو او معلولینو باندې خوراکي توکي ویشلي. د کندهار د شهیدانو او معلولینو چارې ریاست ویان محترم محمد احمدي شریعت غږ راډیو ته وویل یادو مرستو کې اوړه، غوړي، وریجې او ځینې نور خوراکي مواد شامل وو. د مرکز او ولسوالیو پر مستحقینو باندې توزیع کړل. د کندهار ولایت د شهیدانو او معلولینو چارې ریاست پر 1550 تنو بې سرپرستو یتیمانو او معلولینو باندې خوراکي توکي وویشلې، چې یادو خوراکي توکو کې اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا، نخود او داسې نور خوراکي توکي شامل وي توزیع کړل. یاد خوراکي توکي د مرکز او ولسوالیو پر مستحقو کسانو باندې توزیع شول. د دغو مرستو د توزیع پر مهال د نوموړي ریاست مرستیال ملا اختر محمد اخوند او د خدماتو چارو مدیر مولوي عبدالله عبیدي او د اړوند مؤسسې استازو ګډون درلودی. په ورته وخت کې هغه مستحقو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي وي د یاد ولایت د شهیدانو او معلولینو چارې ریاست د مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ په راتلونکي کې د ورته مرستو غوښتنه وکړه.